د بنګ مسافري لیکوال نور محمد ترکی. په مسجد کې د هر وخت لمانځه د مازدیګر او ماښام په وخت لمونځغاړي ډېر وي او د یوه صف په ځای 2-3 صفونه درېږي. نوې ملا چې وروسته تر یوې میاشتې د کلي د ملا په حیث مقرریږي د مازدیګر تر لمانځه وروسته وعظ کوي او خپل دغه وعظ د ماښام تر لمانځه پورې اوږدوي. د وعظ مهم ټکي دغه وي: که څوک د مازدیګر د لمانځه نه د ماښام تر لمانځه پورې مراقبه سو او وظیفې یې کوله نو به ډېر درانه ثوابونه وګټي او د خدای تعالی رضا به حاصله کړي. په تیره بیا که د ماښام تر لمانځه وروسته یې نفلونه وکړل نو د هغه ثوابونه او عوضونه په باب کې خورا ډېر تفصیلات ورکړي او حاضرین خوښ کړي. په دغه وخت کې پخوانی ملا صاحب لږ څه زړه سوړ ښکاره کېږي او کله کله نوي ملا ته د سترګو په کونجونو په اعتراضناک نظر وګوري او بیا په سر څادر کش کړي او خپل شونډان داسې وښوروي چې ته به وایې چې اوس به په زور خپل اعتراض ټولو ته واوروي او په دغه توګه به د مسجد آرامه او له صلح ډکه فضا په خوابدۍ واړوي. کله کله چې له مسجد نه راووځي پخوانی ملا صاحب خپلو ځینو نیتیانو ته په ورو ووایي: دغه ملک خورا ناروا سړی دی، زړسوی هیڅ نه لري، زیاتره حرکات یې له شریعت نه مخالف دي، که مړ سو ځمکه به ځای ور نه کړي. هیڅ وخت ما دی بیخي د وخت سره برابر په مسجد کې نه دی لیدلی. د ملا صاحب دغه نیتیان د کلي په چارو کې هیڅ واک نه لري ځکه چې دوی بزګران دي او خپلې ځمکې نه لري. یوه ورځ یو بزګر له دغه بل څخه پوښتنه وکړه چې خلک ولې پخوانی ملا صاحب له ملایي څخه باسي. هغه ورته وویل: خبر نه یې، د ملک لور ناروغه وه، ملا د هغې پوښتنې ته نه و ورغلی او بیا د ملک خورزه ناجوړه سوه، پوښتنې ته خو یې البته ورغلی و خو هغه خوارکۍ بیا یاسینه مړه سوه او ملا په هغه شپه بل کلي ته تللی و او ویې نه کړای شول چې په هغې باندې یاسین ولولي. له دې قبله ملک ورباندې په قهر سو او له بل ځای نه یې نوی ملا راوست او غواړي چې وروسته له هغه چې ریښې واخیستلی سي او د زاړه ملا صاحب حساب خلاص سي نو نوی ملا دروي. د نوي ملا وعظو او نصیحتو د کلي پر خلکو په تیره بیا په سپین ږیرو اغیزه کړې ده. د سهار لخوا هم څو کسه تر پاخه څاښته پورې په مسجد کې ناست وي وظیفه کوي او د مازدیګر لخوا هم، خو ځینې په دې ترتیب دومره پروا نه کوي او څرنګه چې د مازدیګر لمونځ وشي ټول راووځي او د مسجد دیوال ته چې په مني او ژمي ښه لمرڅرکی هم وي کښېني. په ورځني ژوند کې دغه د مازدیګر او ماښام ترمنځ وخت خورا خوږ او خلک په خورا ښه خوا او په پوره زړه مرکې او خبرې کوي او دغه خبرې په هر باب ښې وي. زیاتره معاملې او سوداوې هم په دغه وخت کې کېږي، یعنې میږ په وزه او غویی په غوا سودا کوي او داسې نور کارونه په همدغه وخت کې کېږي. د ځینو ظلمو بزګرانو خو د ماښام لمونځ هم کله ناکله هیر سي او په خپلو سوداو کې تر ډېره وخته بوخت وي. خو د ماخستني لمانځه لپاره که مسجد ته راغلل د نوي ملا لخوا په خورا نرمه او خوږه لهجه ورته وویل سي چې بله ورځ لمونځ مه هېروئ او تل د خدای فرض ادا کوئ. یوه ورځ د مسجد د دیوال په همدې لمرڅرکي ډوله ځای کې پړانګی نومي بزګر له بنګ څخه چې 19 کلن هلک دی پوښتنه وکړه چې سږ کال دې څه په نیت کې دي؟ د غنمو بوګری خو مې دې ولید، چندانې مزه خو یې نه وه ځکه چې اخري اوبه په وخت نه دي ورته رسېدلي او د غنمو دانه یې راته ډنګره او پوچه ښکاره سوه. که دې یوه پلا نور هم اوبه ورکړې وای د سړو شپو شومه به دې ورځنې اخیستې وای. بنګ په داسې حال کې چې په یوه زنګینه ستن یې له پوندې نه ازغي کښل ورته وویل
چې څه وکړو وروره، بادار ژر اوبه پالیز ته واړولې او زموږ د غنمو دانه یې راپوچه کړه. وروره څه نسو ویلی، که ووایو غوږ پرې کېږي او دغه بوګری راباندې درېږي. وړم کال مو یو سپین سترګي وکړه او بادار ته مې وویل چې سبزبرګ لکه باغ پالیز شپیشتو او داسې نورو ته اوبه زر مه اړوه، ځکه چې د غنمو وږې کوچنی راځي او هم یې دانه نه غوښنه کېږي. مګر نتیجه دا سوه چې د هغه بوګري بزګري یې راڅخه واخیسته او په روسش کال ډېر په عذاب و. بیا مې څو ننواتې پرې وکړې او هم مې دستانه یو مرکه او جرګه وروستله چې بیا یې د شبانه روز د یوې څلرمې برخې بزګري په مټې راکړه. نو وروره څوک چې خپله مځکه او اوبه نه لري د هغه به دغه حال وي، نه به څه کولی سي او نه به څه ویلی. له بیرې مو په خپله خوله لاس ایښی دی. پړانګي لږ څه تندی تریو کړ او ویې ویل چې ملګریه، د دې خبرې پوښتنه در څخه وایم چې سخت ښکال دې څه په نیت کې دي او کومې خواته ځي. چیرته په سړو شپو کې نه سړوي. تا د بزګري نکل راته ډېر اوږد کړ. ښه زه پوهېږم چې ته په دې خصوص کې هم خورا اوږد نکلونه کوي، خو بیریږم چې د ماښام لمونځ رانه قضا نه شي او بیا به د نوي ملا په خوله کې ولوېږو او د ټولو په مخ کې به مو سره سنوي کړي. درځه در ولاړ سه، اذان خو وسو، د دنیا خبرې به بیا کوو. تر تا زما زړه له باداره څخه دړې وړې دی. که زه خپل داستان درته شروع کړم او د خپل زړه پرهارونه درته وښیم، خپل به دې هیر سي. څه کوې وروره، دا دنیا زموږ او ستاسې دپاره نه ده. خدای دې په هغه جهان کې وزونه راکړي. بله هېڅ چاره نشته. نوی ملا تل وروسته تر لمانځه خورا اوږدې دعاګانې کوي. مثلا وایي دعا وکړئ چې خدای مسافرو ته خیر پېښ کړي. بیا په هغې پسې وایي یوه بله دعا د عالم اسلام لپاره وکړي. خدای اسلام ته بری او کفر ته شکست ورکړي. خدای د ظالمانو له ظلمو څخه نجات راکړي او داسې نور دعاګانې چې پای ته ورسیږي. نو د لمانځه د ثوابونو او نفلونو د کولو په باب کې څو خبرې کوي او هم وایي چې وروسته تر لمانځه چې دعاګانې هر څومره ډېرې وي هغومره یې ثوابونه ډېر وي او د قبلېدو امید یې زیات وي، ځکه چې خدای جل جلاله په دې ډېر خوښیږي چې بندګان یې ډېر څه له ده وغواړي. یو ورځ د لمانځه نه وروسته پخواني ملا صاحب خلکو ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل زه خو لکه چې تاسو ته معلومه ده د ریشو د اخیستلو تر وخته پورې دلته یم او څرنګه چې ریشې واخیستل سي او زما زکاتونه راکړئ بیا به د خیره سره درنه رخصتېږم. خو یو شی دلته لازم ګڼم چې تاسو ته یې ووایم، هغه دا دی چې کوچنی اختر بیخي نږدې دی او صرف یوه نیمه میاشت ورته پاتې ده او هر کله چې ټول کال منځونه ما درکړي دي او په مړي او ژوندي معاذر وم نو سرسایه زما رسیږي او زه یې د خپل ځان حق بولم او هیله ده چې تاسو به هم هغه ماته راکوئ او په دغه توګه به حق خپل اقدار ته ورسیږي. له ساه ایستلو او د خپلې سپینې پګړۍ دوله د سمولو نه وروسته یې بیا وویل چې ځینې کسان خیال لري چې سرسایه نوي ملا صاحب ته ورکړي. دا کار به زما په حق کې ستر ظلم وي او د ټولو څخه هیله لرم چې دا تر زړه وباسي چې خپله سرسایه به ماته راکوي، ځکه چې دا 11 میاشتې لمنځونه ما درکړي دي. نوي ملا صاحب لومړی په خپل تندي او ږیره باندې لاس تیر کړ او بیا یې غاړې تازه کړې او پر راغږ یې کړ. اول خدا ضروري او حتمي نه ده چې سرسایه به هرومرو ملا ته ورکوي، خو ځکه چې دا رسم او عنعنه ګرځېدلې ده چې ملا ته به یې ورکوي او هر څوک ملا تر نورو مستحق ګڼي، نو البته ښکاره ده چې سرسایه د هغه ملا حق دی چې په میراب کې ولاړ وي او جمع ورپسې کېږي. پخواني ملا صاحب دا وینا پر خوا بده ولګوله او مخ یې له ډېره قهره سور واوښت او نوی ملا یې مخاطب او تهدید کړ چې ژر به ولاړ سي او
عرض به پر وکړي او په داسې حال کې چې ټول بدن یې له قهره رېږدېده له مهاجت نه ووت او مخامخ علاقهدارۍ ته ولاړ. بله ورځ بیا مازدیګر د عادت په توګه پړانګی او بنګ د مسجد دیوال ته د نورو خلکو په ډله کې سره ناست و. پړانګي د بنګ تشي ته ګوته وروړه او هغه یې خپلې خواته متلف کړ. بنګ د نسوارو دبلی راوکیښ او په داسې حال چې له بل چا سره خبرې کولې هغه یې پړانګي ته له بغل سره ونیو. پړانګي ورته وویل چې ښه وروره، دا دومره شپې مو په ښه توګه او مفصل ډول نه و سره لیدلي، زما خو تل په زړه کې یې، داسې مې پوه که چې راښه دې واخیستله او څومره غنم درغلل. بیا یې د خپل ورغوي نسوار خولې ته واچول او په داسې حال کې چې په خپله ژبه یې د نسوارو ګرز له خپلو غاښو څخه پاکاوه او شونډان یې ځمول، د بنګ ځواب ته منتظر سو. بنګ تندی تریو کړ او سر یې کښته واچاوه او په داسې حال کې چې ځمکه یې په خپله ګوته ګروله ورته وویل چې زموږ او ستاسو څو دانو ته راشه نه ویله کېږي، نو بیا هم شکر دی. موږ او تاسې باید په هر حال کې شکر وکاږو. وروسته تر هغه چې د ملا زکات د ملک ملکې د پش حق د رکبانه رکني تخم د چړیانو نینې مې ورځنې ورکړې، نو ایله 12 منه غنم ماته پاته سول. هغه مې وړمه ورځ را په شا کړل او په کور کې مې واچول. په یوه شي چې مې طبیعت سم دی هغه دا دی چې سخت ښکار مې پوروړی دستي له لاسه نه نیسي او شی را څخه نه غواړي، ځکه چې هغه 2 کسانو چې خورا په ور سوی وم او پور یې هم له شانتي ځنډېدلی دی، په دغو وختو کې لږ څه مال کوز ملک له وړی دی او تر اوسه پورې بیرته نه دی راګرځېدلی. تر څو چې دی بیرته راستنېږي ګوندې یا به زه مړ یم او یا به مې له دې کلي څخه کومې بلې خواته سترګې نیامې کړې وي. پړانګي وموسل او دواړه لاسونه یې پورته وغځول او خپله ستړیا یې وکښله او په صاف او لږ څه لوړ غږ یې ورته وویل: بې حوصله کېږه مه، تا په خپله وویل چې په هر حال کې باید شکر وکاږې. دا چې دستي چا تر لاس نه یې نیولی نو لویه خبره ده او خورا ستر نعمت دی، ته یې څه غم کوې؟ 2 خویندې لرې، ژر به در لویې سي او ښه غټ ولور به پرې واخلې، بیا کولی سي چې په هغو پیسو یو څه ځمکه رانیسې او ټول عمر په هوسایۍ په خپله ځمکه تیر کړې او له دغو خواریو او مشالفتو څخه خلاص سي. د پړانګي د څنګ سړي لالبان اکا پر غږ کړل چې سیټ دی سیټ، داسې 2 خویندې مې درلودی لکه دی چې لري، والله که مې یوه شپه هم وچه ډوډۍ خوړلې وای. زموږ په شان خو نه دی چې د ولور ورکولو په مشالفت اخته سوی دی. او خدای دې دا توړۍ هر هډ د غزخ کې واچوي. زما او د کوژدې سره څه مناسبت، خو هر سړی او برګ یې سپی، اوس دروند پیټی نسو وړی، یوې خواته مې مخه چاته نه اوړي او نه ولور ورکولی سم او نه یې پرېښودلی سم، ځکه چې ټول خلک به مې په لعنت سترګې وکاږي. او خدایه څومره منحوسه ورځ وه چې زما د کوژدې ټکان یې وکړ. زما نه هېرېږي چې سپین ږیرې اکا مې راته وویل چې دا د ښادۍ ټکان نه دی بلکې د یو ستر غم د راتلو اعلامیه ده، ځکه د ولور دا دومره دروند پیټی څوک پر اوږو اخیستلی سي. رښتیا چې د ده خبره سوه. بنګ له دغه سړي سره د همدردۍ اظهار وکړ. دا چې دا غمونه او درانه پیټي ټول زلمیان په غاړه وړونکي دي ورته وویل. بیا بنګ د یو بل سړي په ځواب کې وویل چې غواړم ژر ولاړ سم او دا 2 دانې غنم د سپین سرې مور او خویندو د سړو شپو شومه کم او په خپله غواړم چې د کندهار ښار ته ولاړ سم او هلته خپل نس واړوم او هم که وشو څه پوښ راوړم. اوس یوازې دې ته معطل یم چې یو څه بوټي کور ته راوړم، د مسجد ملا او خان کره یو څه بوټي یوسم، یعنې د هغوی د بوټو د اشر ورځې تېرې کړم، که نه وي بیا به هغه اړبکې راته جوړ کړي لکه چې په روسږي کال یې راته جوړ کړي وو او ډېرې شپې مې له هغو څخه ځان نسو خلاصولی.
دوی دا خبرې سره کولې چې د اسانو شنشهار سو او خورا دوړې ولاړېږي. په یوه ګړي کې سپاره راښکاره سول، د چا خولۍ پر سر وې او چا ښې نوې لونګۍ او د چا درېښۍ کړې وې او چا خړ کالي اغوستي وو. ټولو وپېژندل چې دغه سپایان دي او د چا عرض کولو له قبله راغلي دي. ټول 5 کسه سپاره دي. چې د مسجد د دیوال مخې ته رانږدې سول، نو یو سپین ږیري پر حاضرینو غږ وکړ چې د محصلانو اسان ونیسئ. سمدستي نیالۍ او بالښتونه راوړل سول او نسبتاً په یو لوړ ځای باندې د دوی د پاره نیالۍ واچولې سوې. یو سپین ږیري وویل چې علاقه دار صاحب در په مخ شه. په داسې حال کې چې ټول په پسې و، علاقه دار په نیالیو کښېناست او شاوخوا یې وکتل. 3 کسه محصلان ورته د تیار سئ په حالت ولاړو. د علاقه دارۍ میرزا صاحب څو کسو سپین ږیرو ته چې څوک ورته ولاړ و او چا خپل څادر تر ځان لاندې کړی و او مخامخ ورته ناست و، وویل موږ خو ستړي سوي یو، ټوله لاره مو په یوه سارا وهلې ده. په تېره د علاقه دار صاحب رګونه خو د اس د سپرلي په اثر وچ کلک درېدلي دي. تاسې ولټوئ او په یو 2 غټو چینی کاسو کې یو څه شی تودې شیدې چې غوړي او بوره هم پکې ګډه وي راوړئ چې لږ څه خو مو د ورنو او وږو کوفت وخیزي. په دې حال کې ملک صاحب راغی او علاقه دار اوچت ورته ولاړ سو او په غېږ روغبړ ورسره وکړ. ملک د علاقه دار تر څنګ کښېناست او په یوه غوړه لهجه یې له علاقه دار نه پوښتنه وکړه چې خیر خو و علاقه دار صاحب څرنګه او د څه شي دپاره مو زحمت کښلی دی؟ معلومه سوه چې پخواني ملا صاحب پر ټول کلي باندې چې د ده حق یې پوره نه دی ورکړی عرض کړی دی. علاقه دار ملک ته وویل چې علما خو د دین ستنې دي، که د دوی سره مرسته او کومک ونه سي او یا څه ناڅه خپل حق ور نه کړی سي، نو دوی خواران خو به برباد سي. موږ او تاسې ته لازمه ده چې د دین ستنې تل ټینګې وساتو، ځکه چې ما اورېدلي دي چې د همدوی تر پښو لاندې جنتونه پراته دي. د ملک په امر د علاقه دار دپاره سم د لاسه یو پسه او هم 2-3 چرګانه لال سول او په خورا برم دیګونه باندې سول. ماښام یو څو تنه سپین ږیري چې د ملک په کلي کې شتمن بلل کېدل راوبلل سول او په خورا خوشحالۍ مجلله میلمستیا وخوړل سوه. وروسته تر ډوډۍ ملک وویل چې علاقه دار صاحب خدای دې تاسې زموږ له سره نه کموي، که تاسې د چا د حقوقو پوښتنه ونه کړئ ولس به سره وخوري او هیڅ څوک به د چا په حق قایل نسی. موږ به خپل پخوانی ملا صاحب خوشي نه پرېږدو او کانې به یې کړو. تاسې د خپل راتګ او د دې دومره زحمت ایستلو په مقابل کې خپله لونګۍ واخلئ او که بل کم مانع نه وي نو سهار د خیره سره خپل مرکز ته تشریف یوسئ، ځکه چې زموږ کلی ډېر خوار دی او په خلکو پورې څه نسته چې تاسې ته ستاسو له مقام او حیثیت سره سمه میلمستیاوې درکړي. بیا علاقه دار او ملک دواړه یوې بلې کوټې ته ننوتل او وروسته له یو څو دقیقو بیرته راووتل. ملک حاضرینو ته وویل چې علاقه دار صاحب خورا ښه سړی او خانزاده دی، زړسواندی هم ډېر دی. داسې فیصله وسوه چې د کور پر سر باندې 1 من غنم د علاقه دار صاحب دپاره ټولوو او ده ته به د میلمستیا په ډول ورکوو، ځکه چې موږ د ده میلمستیا ښه ور نه کړی سوه او هم باید د هر بالغ نارینه سړي پر سر باندې 2 ګون نوټ پخوانی ملا صاحب ته ټول کړو او هغه به هم په دې توګه خوشحاله کوو او په دغه ترتیب به جنجال خلاصوو. په ځینو حاضرینو کې ګنګوسۍ سو او په دغه خبره اعتراض وکړ چې دا دونه بار نه سو وړی، خو د دې دپاره چې دا اعتراض عمومیت پیدا نه کړي سمدلاسه د ملک په اشاره 1-2 تنه زلمیان راوپرځول سول او په دغه نامه چې سپین سترګي دي د محصلانو له خوا ښه وډبول سول او نور وتښتېدل او په دې توګه هغه تجویز عملي او غنم را غونډ سول چې ټول 4-5 منه غنم سوه، چې د 25 منو غنمو قیمت علاقه دار او 15 منو سرکاتب او د
14 منو قیمت ملک واخیست. تقریبا 3,500 افغانۍ پخواني ملا صاحب ته ټولې سوې چې په هغو کې هم ملک خپله برخه وکړه او په دې توګه دا معامله سر ته ورسېدله او کلی له غنمو خلاص سو. په دغه ډول د بنګ خوارکي له کالنیو حاصلاتو څخه یو بل من غنم هم کم سول چې د ده او د ده د مور په زړه یې تور داغ کېښود. بنګ له ځانه سره فکر وکړ چې په هره توګه چې وي ژر تر ژره له دې کلي څخه پښې وکاږي او بل ځای ته شیوه سي. نو لومړی ملا ته ورغی او ورته ویل چې ملا صاحب زه غواړم چې ژر له دغه ځای نه ولاړ سم او تر پسرلي پورې سترګې نیهامې کړم، نو که ماته اجازه راکړئ چې زه 2-3 غوزې بوټي د مسجد دپاره راوړم، نو ښه به وي چې په دغه ډول د مسجد حق پر ځای کړم. او په همدغه ډول یې د ملک کره 2-3 غوزې بوټي وروړل او ځان یې د دوی له آینده ملامتۍ او جزا نه خلاص کړ. بنګ د خپل عزم نه پړانګي ته هم خبر ورکړ. هغه یو څه په خشونت او زړورتیا سره ورته وویل چې نه به خواستغی کېږي، څو ورځې ودرېږه او له نورو خلکو سره ولاړ سه چې هغه هم تا غوندې د نس اړولو لپاره نورو ځایونو ته درومي او پر مړي او ژوندي خو به د خپل خلک حاضر وي. خو ده وروسته تر هغه چې یو څه معاذیر یې وویل له پړانګي څخه بې له دې چې د هغه خوښۍ او رضا ته وګوري د رخصتېدو په هڅه راولاړ سو. د بنګ مور یو څه نینې ورکړې او هم یې یو څه وچ توت په نینو ورګډ کړي وو او په بنۍ کې یې د ده له زړو کالیو سره یو ځای ایښی وو. ماښام یې مور څوک لري او د سترګو اوښکو په 2 ګوتو پاکوي. بنګ چې په خونه ورننوت له مور څخه د ژړا علت وپوښت. هغې د ژړا په حال کې په ژړغونکي غږ ورته وویل چې یو سر یې دښمنان مو ډېر دي، ولې به نه ژاړم؟ ته یوازې درومې، زما زړه به تر هغې پورې په هوا وي تر څو چې ته بیرته راګرځې. بې کسي زور غواړي. چارچاپېره راته لیوان ناست دي، هر یو د دغو 2 نجونو ته سترګې رډې نیولې دي چې په څه ډول به یې لولپه کړي او درانده ولورونه پرې واخلي. زویه یو څه له ځانه سره پام کوه، تل پر لارې په یوه کلي کې شپه کوه، د شپې مزل مه کوه، کوشش وکړه چې پر لارې ملګري منده کړې. خدایه ته زما د زوی نګهدار سې. د دې الفاظو په ویلو سره مور په ورټ وژړل او 2 نجونې چې نه پوهېدلې چې مور یې څه وایي په ژړا سوې. بنګ ډېر کوشش وکړ چې خپله مور او 2 خویندې د لاسه کړي او دوی ته ډاډ ورکړي. مور یې په ژړا کې وویل چې خپله نیستي او خواري مې ژړوي. که موږ د سړو شپو سوری درلودی ولې به راڅخه د سترګو تور جلا کېده؟ که موږ یو څه خپل پټی درلودی نو ولې به دا حال وی؟ ستا پلار ته به مې تل ویل چې سړیه د هلک دپاره یو څه ځمکه واخه، سبا به مړ یې او بیا به د زوی در په در او حجره په حجره ګرځي. ده نه یوازې ځمکه وانخیسته بلکې هغه نیم من تخمریز چې یې درلود هغه یې هم له لاسه ورکړ. اوس دغه دی، هغه زما خبره سوه. خدای خبر دی چې په کم مسجد یا په کمه شیله کې به دې ساه وخیزي. لویه خدایه چې خولې دې راکولې خو رزق به دې هم ورسره راکاوه. دا څه حال دی؟ یوه ګړۍ وروسته یې مور یوې لور ته وویل ورسه هغه د خیرات لږې غوښې چې پاته سوي دي په کټۍ کې واچوه چې تر سهاره پورې پخې سي. هلک چې ځي باید د لومړۍ غرمې ګولګۍ خو تر ملا وتړي. وروسته تر هغه چې هر څومره لوږې ورباندې راځي به خدای دې عمل سي. سهار سو. عادتاً چې مسافر له کوره وځي د کلي سپین ږیري او نور د مسافر خپلوان او کهولونه له کلي نه د باندې راوځي او د خدای په اماني دپاره یوه لویه ډله جوړه سي. هر مسافر د قرآن شریف نه لاندې تیروي او بیا هر یو
د خپلو خپلوانو او نورو حاضرینو سره د سترګو په اشاره او د سر په کوزولو د خدای په اماني کوي. په دې حال کې د وړو ښځو او سپین ږیرو د ژړا ځوږ پورته سي او د فراق اثرات دومره ژور او درانه وي ځکه چې هر څوک د خپلو خپلوانو د فراق په درد اخته وي او څوک په خپل غم کې یوازې نه وي. خو له دې قبله چې بانک تر نورو مسافرو د مخه وختي ځي نو د ده د خدای په اماني دپاره غیر د ده له موره او د 2 خویندو او یوې توړۍ نه بل څوک نه و راغلي. د بانک مور دا له خپلې بېکسۍ نه انګیري او له سترګو یې اوښکې داسې راخوټ کېږي لکه چې نه د خدای په امانۍ مراسم د دې د خپلې خونې له مخې اجرا کېږي. ټولې 4 نجونې او ښځې دي او بانک یې په منځ کې ولاړ دی او ملا تړي. مور یې بانک ته وویل چې زویه یو وار ورسه د ملک او ملا صاحب نه رخصت راواخه ځکه چې هر ګړی مو لاس تر لاندې دی او بیا کش را سره کوي. مړی او ژوندی او ښه و بده پیښیږي او په کوچني او نه څه خبره باندې مو ځوروي. هغه تېر کال دې نه دی په یاد چې په خپله تا ته یې څومره ازار درکړ او هره پلا به یې درته ویل چې د حقدار حق نه پېژني او د مشرولۍ ته هېڅ غاړه نه ږدي. 2 ښکرورې وزې یې په غم کې نه راڅخه بوتلې. بانک د مور نصیحت ښه ومانه او بنۍ یې هلته د خونې له مخې سره پرېښودله او په منډه د ملک کره ورغی. د ملک ناظر ورته وویل چې طالح دی بیداره دی، خان صاحب اوس دستي راوځي او کومې خواته ځي؟ دغه دی آس یې زین کړی ولاړ دی. هغه و چې ملک راووت او بانک یې په لاس ور حمله کړه او هغه یې خپلې خولې ته د ښکلولو لپاره نږدې کړ. ملک ورته وویل چې کومې خواته لکه چې بیا سترګې نیاموي. خدای مو خوار که تاسو ولاړ سئ او خپل غمونه او جنجالونه ټول موږ ته راپرېږدئ. په کلي کې خو شل ماتې ګوډې پېښېږي او د دې تر له اړول خو دونه اسانه کار نه دی. ورسه یو 2 روپۍ راوړه دلته یې له ما سره کېږده ځه که کومه خبره پېښېدله په هغې کې به یې در مجرا کوم. که په ما باندې د اعتبار نه وي له خپلې مور سره یې کښېږده. پروس کال خو مې ډېره درته وسهله او ستا ټول غمونه مې پرې کړل او بیا مې په هغې کې په 2 خواریو 2 وزې درڅخه بوتلې چې مور او د 2 خویندو دې پرې ژړل. دا درته وایم که دې سږ کال په کور کې پیسې نه وې پرې ایښې او غم در باندې راغی نو یقین وکړه چې یوه خور به دې چاته ورکړم او د هغې له ولور څخه به خپله غاړه وباسم او هغه وخت به دې بیا څه ګیله نه وي. بانک ورته مغزی کوږ نیولی و او په خورا ژړغونکي خو ژور غږ یې وویل چې ته مو مور پلار یې، هر څه چې ته کوې او کول دې موږ مخې ته نه درتلو. خو دا چې زموږ 2 لنګې وزې چې هغه زموږ لغزه وه بوتلې او موږ دې په وچ حلق پرېښودلو تر ډېرو پورې به مو هېر نه سي ځکه چې ټول دوبی موږ له نورو کورو څخه شلومبۍ راوړی او تودوخه مو په خورا زحمت سره تېره کړه. هیله ده چې ښه کال به په ښه خوارۍ اوړم او دومره وګټم چې ستا غاړې پرې وباسم. ده چې خپله خبره خلاصوله د ملک ناظر پرې رامنډه کړه او غوښتل یې چې د ده د دې بېادبۍ نتیجه په لاس ورکړي او پر مخ به یې په څپېړه ووایي. خو ملک ورته وویل چې د دې سپین سترګې کڅوړ به په هغه وخت ورځنې اخلو چې د دی له مسافرۍ نه بېرته کور ته راوګرځي. اوس څه مه ورته وایه ځکه چې په مسافري ځي او بیا به یې ټول وخت په خواشیني تېرېږي. زه خو هم داسې بې رحمه سړی نه یم، د مال غل به یې یم مګر د سر بې خیري خو یې نه غواړم ځکه چې دا هم د دوی برکت دی چې غنم مې په خونو کې نه ځایېږي او علاقه دار او حاکم راته په درنه سترګه ګوري. هلک د یوه خبره یې وکړه ودې کې په پسرلي به د غوږو پیچ ورکړم
ملک آس ته پونده ورکړه او په داسې حال کې چې غمچینه یې په هوا ښوروله له سترګو په ناست. بنګ ژر د ملک د کور له مخې د ملا وره ته ورغی او احوال یې ورکړ چې د خدای پامانۍ دپاره راغلی دی. ملا په بیړه راووت او ورته ویې ویل چې دا څرنګه په مسافري ځې؟ نه دې سپین ږیری، نه دې تور ږیری، نه دې عالم او نه دې پیر در وباله. تا خو باید یوه کاسه تیاره کړې وای او دا 5 کسه د آب خاوندان به دې غوښتي وای او د هغوی دعا به دې اخیستې وای چې خدای له مسافرۍ څخه ښه ګټه در کړې وای. نور که دې له وسه نه کېدل دونه خو به دې کړې وای چې خپل عالم او پیش امام دې در غوښتی وای او په لاس باندې دې او په اوبو ور اچولي وای. په رښتیا چې اخره زمانه ده او د علماو قدر کم دی. که نه وای خو چې د دال فکر دې کولی هم یوه کاسه خو به دې تیار کړی وای. بنګ دا عذر ووایه چې سږ کال یې هېڅ کورت او غوړي نه دي کړي او دا چې له غذا یې ملک ورځنې بیولې وه او هم دا چې په کور کې هېڅ شی نه لري، حتی په خونه کې لوښي اچولي او په هغو باندې بېدېږي او هم یې ورته وویل چې له ډېرې نیستۍ او مجبورۍ له امله دومره وختي په سفر درومي او سترګې نیهاموي. خو ملا ورته وویل چې زه دې څه کوم، په خپله به ښه ښکاره سوی وای. په دې کلي او نورو کلیو کې ستا په شان ډېر خلک سته، مګر هغوی داسې د سپي پوست ولاکه پر مخ غوړولی وي لکه تا چې پر مخ غوړولی دی. په اصل کې د علماو په قدر نه پوهېږي. وروسته له یو څه مکث څخه یې بیا ورته وویل چې ځه هر څه چې کوې کوایه، خو دومره درته وایم چې لومړی یو څه سپین سان په خپل کور کې او یا یې زموږ کره کښېږده، ځکه مرګ او ژوند سره تړلی دی. نه ویل کېږي په کار سي، مور دې سپین سرې ده، بیا به څوک په سپین کفن مفن پسې ګرځي. بل دا چې له هغې خوا ماته یوه ښه سپینه پګړۍ در سره راوړه او هم به نن نسوارو یو دبلی در سره راوړې چې زما دا چا په ماجد کې راڅخه پټ کړ. ملا صاحب چې دا وینا خلاصوله د خپل څادر په پلو یې بنګ 3 ځله سوکه وواهه او هم یې په پنجه په غوږو کې وواهه. په دې توګه یې د ده دپاره د یوې ښې مسافرۍ دعا وکړه. بنګ د ملا صاحب له دغه وضعیت نه خورا خوشحاله سو او د کور خواته چې مور او خویندې او یوه توړۍ ورته منتظره وې رارهي سو. ده په لنډ صورت له دوی سره خدای پامانۍ وکړ او رخصتي یې ورځنې واخیسته او د قرآن شریف نه لاندې چې د خور په ټیکري کې یې 2 خویندې جګ نیولی و تیر سو او بیا له دې چې تر شا بیرته وګوري د کلي لویې لارې ته راچوه سو او مخ په کندهار روان سو. پر لارې تر ډېره حده پورې د مور او خویندو کرېږې د ده له غوږو څخه نه وتلې او بلا یې زړه پرې وایښېده. بنګ د یو څه مزل وروسته په یو ځای کې د یوې چینې په غاړه یو ګړی کښېناست او له بنۍ څخه یو څه نینې او توت راوکښل او هغه یې وخوړل. فکر یې وکړ دا به ښه وي چې دا ډوډۍ یو بل وخت ته وسپموم او که کوم کلي ته ونه رسېدم نو به په هغې خپله ګزاره وکړم. د شپه په یو کلي کې تېره کړه. سهار وروسته تر لمانځه بیا په لاره رهي سو. وروسته تر 2-3 ساعتو مزله یوې لوړې ورسېد. غوښته یې چې له هغه ځای نه شیوه سي. په دغه وخت کې یو غږ پرې وسو چې ودرېږه او شا پیټۍ دې واچوه. بنګ چې خپلې ښې خواته وکتل ګوري چې 3-4 کسه یوې لویې ډبرې ته ناست دي او یوه سړي د ټوپک خوله په ده باندې راځوړنده کړې ده. نو سمدستي په دې پوه سو چې دا غله دي او په تلوار سره یې بنۍ په ځمکه کښېښودله او 2 لاسونه یې اوچت ونیول. یوه غله پرې راغږ کړل چې هلکه ملګری دې سته او که نه. هغه وخت چې ده د نفي ځواب ورکړ نو یو غل ورته رانږدې سو او د ده په رشقۍ پګړۍ یې لاسونه ټینګ ور وتړل
او بنۍ یې ورسره راواخیستله او امر یې وکړ چې د هغه ډبرې په خوا روان سي. له غلو نه یو تن وویل دغه خو ښه غښتلی زلمی ښکاره کېږي، زړه د زمري و او مټې یې قوي او غښتلې وې، نو زموږ دپاره یو ښه ملګری کېدای سي، خو په دې شرط چې د قبیلې څخه نه وي. بیا یې د بنګ څخه پوښتنه وکړه چې په بنۍ کې دې سره دي که سپین؟ یوه غله ژر ژر د بنۍ خوله خلاصه کړه او چې ویې لیدل کوم د کار شی پکې نسته، نو ویې ویل چې دې هرمنې خو یې له یوې لپې نینو او یو څو دانو توتانو نه نور څه په بنۍ کې نه دي اچولي، یوازې یوه جوړه زاړه خیرن کالي پکې هم سته. نو بیا یې بنۍ ته څادر وغوړاوه او بنۍ یې ورباندې راتسه کړه. یوه بل وویل چې تر ملا یې هم یو څه غوټه ښکاره کېږي، تاسو وګورئ د روپو همیانۍ وي. یوه بل وویل که یې دومره روپۍ درلودی نو ولې به دومره خوارو زارو. بل یو ورته راولاړ سو او ژر یې په هغې غوټې باندې لاس ور وواهه. ګوري چې یوه نیمه خمیره ډوډۍ ده او په منځ کې یو څه غوښې دي. دا دې له کمه کې؟ دا مې مور راکړې وې چې پر لار باندې د یو 2 ورځو زوری کړم. څه وخت له کوره راوتلی یې؟ پرون سهار. نو دې ولې دا تر اوسه پورې نه دي خوړلې؟ دا مې سپمولې، فکر مې کاوه چې په یوه تنګسه کې به یې وخورم. دا نو لکه چې زموږ په قسمت دي. بنګ ورته وویل چې څه ښه یې ویلي دي چې سپمولې سپو خوړل. دا وینا یې لا له خولې نه وه رایستلې چې یوه غله ورته په مخ باندې تړنګ څپېړه ورکړه. له کومه راځې؟ له غزني څخه. چېرته درومې؟ کندهار ته. د څه دپاره او هلته څه غواړې؟ د خوارۍ غریبۍ دپاره او نس اړوم او خواري او زحمت کاږم. که مې د مور او د 2 خویندو دپاره یو څه پوښ برابر کړم. خویندې دې ښکلې دي او که نه ما ته به یې یوه را نه کړې؟ د غرونو خلک چېرته د سیمې د خلکو سره دوستي او خپلوي کولی سي؟ تاسو خو لکه د غرونو لیوان داسې یاست. بیا تړنګ شو، یوه څپېړه پر مخ وواهه. یوه بل دغو نورو ته وویل چې اجازه ورکړئ چې یو کارتوس یې تر زړه ور وباسي. خو د غلو مشر له دغه ډول اقدام او جرأت څخه منع کړل. یوه بل غله وویل چې څه یې کوو چې خوارکی وژنو؟ خوله یې لږه په واک کې نه ده، که نه نور خو خورا ښه زلمی دی، پرېږدئ چې مور پرې بوره نه سي. د غلو مشر بنګ ته په ځیر ځیر وکتل او په یوه تهدید امیزه لهجه یې ورته وویل څه تصور کوې چې موږ ګوندې غله یو؟ موږ د خدای نه غله کوي، موږ خپل دښمن ته لاره نیولې ده. هره ګړۍ دا هیله کوو چې په دې لاره راسي او په خپل مردک ورته ټټر په هغه ډول سوری سوری کړو څرنګه چې د زموږ د اکا زوی راکړی. بیا په تحفظ امیزه لهجه ورته وویل ګل خان پیژنې؟ کوم ګل خان؟ هغه د بر کلي؟ هو هماغه ګل خان. هغه چیرې و؟ هغه خو ما 15-14 ورځې پخوا هغه وخت ولید چې د علاقه دار د بوټو اشر و او موږ ټول ورغلي وو. یو بوړی ټوپک یې په غاړه و او کار یې کاوه. ده هم ویل چې زه دښمندار یم، ټوپک له غاړې نه سم اچولی. هو همدغه سړی دی. ته له موږ سره څه مرسته کولی سې؟ که موږ تا خلاص کړو او د ژمي ټول خرڅ هم درکړو نو ته به دغه ګل خان له موږ سره مړ کړې که یا؟ بنګ په لوړ او صاف غږ ورته وویل چې له هغه سره خو زه او یا زما کوم هیڅ ډول دښمني نه لري. تاسو ته معلومه ده چې که ګل خان خپل خپلوان خبر سي چې ما د ده په وژلو کې مرسته کړې ده نو البته دوی به نه یوازې زما بلکې د ټول قوم دښمنان سي او یو به د بل په وژلو پسې ګرځي او دغه سلسله به دوام پیدا کړي او د یو لوی مصیبت به ځینې ولاړ سي چې البته دغسې فجیحانه وضعیت تاسو هم نه غواړئ. د دې ډلې مشر چې یو
پوخ غوندې سړی معلومېده. د بنګ خبره په خوند او همدردۍ سره واورېدله او ورته ویې ویل: زور نه در باندې راوړو، که دې منلې وای ستا پکې ګټه وه او په هوسایۍ به دې د ټول ژمي خرڅ ګټلی وای. نو چې نه یې منې ځه په مخه دې شه. مګر یو شی دی، که چیرې بیرته ګرځېدلی وې او ګل خان ته دې دا نقل کړی و، نو ته په دې پوه سه زموږ هم درته د بدۍ لاس دی او په هغه ډول سلوک به در سره وکړو کوم چې له ګل خان سره مو نیولی دی. وروسته له لږ ساه اچولو د غلو مشر بیا وویل چې موږ خو ګل خان ناحقه نه وژنو چې پر هغه به ستا زړه وسوځي. لومړی تیری او تعرض د ده له خوا سوی دی. زموږ د کورنۍ یوه ځوانه کونډه د ده ورور وتښتوله. څو مرکې مو پر وکړې، ښځه په لاس را نه کړه او نه یې تېره را سره وکړه. سربیره په دې د کونډې لیور یوه ورځ سره له څو نورو کسانو ورغی او پر ګل خان یې خط را وکش چې یا به مو تېره کوي او یا به خامخا کونډه بیرته په لاس را کوي. خو هغه یوه هم ونه منله او سربیره په دې یې ټوپک هم پرې راواړاوه او ډز په ټټر کې یې وویشت چې ځای په ځای یې ساه وختله او مړ سو. شاید دا نقل به تاسې هم اورېدلی وي. هو اورېدلی مو دی چې تا د ګل خان نوم واخیست، زه پرې پوه سوم، خو زه ستاسې په منځ کې هېڅ کار لرلی نسم. زه یو خوار بزګر یم، نه ځمکه لرم نه یې اوبه او په دغسې وچه منډه باندې مو ګزاره ده. پرېمږده چې خپله لاره ومومم. بیا د غلو مشر 10 افغانۍ له خپله جیبه راوکښلې او په داسې حال کې ورکړې چې یو بل غله یې لاسونه خلاصوله او دغه پیسې یې د ده د نینو او ډوډۍ قیمت وباله. بنګ په داسې حال کې چې خپل زاړه کالي یې په بنۍ کې ځای په ځای کول، په زړه کې له ځانه سره وویل: ښه سو چې دا 10 افغانۍ خو یې راکړې، او که دا یې نه راکولې نو ما خو به په زوره نه سوی اخیستلی او ما به څه کول. څه ښه یې ویلي دي، د لیوه له خولې نه پښه ختلې هم ښه ده. بلا مې په هغو یو موټی نینو پسې اوس چې یو کلي ته ورسم د 2 افغانیو لمبه واخلم چې د مزله طاقت راکړي. په دغه وخت کې ډوډۍ ور په یاد سوه. د غلو مشر ته یې وویل چې که چیرې یو څه پاته سوی وي هغه بیرته ورکړئ. هغه یو بل 2 ګیز نوټ ورکړ او ورته ویې ویل چې بیریږم چې اوس د خپلو لاسونو تړلو تاوان راڅخه ونه غواړي. ځه ورک سه، زیاتې دې څه شولې را سره کړي دي. بنګ له ځانه سره چرت وواهه چې ښه دی عمومي سړک ته ځان وباسي او په سړک باندې لاړ شي، ځکه چې دا یوه باچهي لاره ده او خطر پکې ډیر لږ دی او په دغه ترتیب به د غل غدۍ د سردارۍ نه خلاص وي. خو چې بیا یې فکر وکړ چې سړک خو ډیر اوږد دی او د ده مزلونه به ډیر اوږده سي او په همدغه لاره یې تګ غوره وباله. په پای کې یې قطعي فیصله داسې وکړه چې دا غیر معروفي او خطرناکې لارې پرېږدي او عمومي سړک ته ځان ورسوي. خو بیا پر لارې چا ورته وویل چې د سړک په خوا وشا کې کلي دومره سخي طبیعته او مسافر پالونکي نه دي لکه چې د داسې لارو د شاوخوا کلیو خلک دي، ځکه چې هغه تل د لارویو او مسافرو د لاسه په عذاب وي او هر ګړی مسافر ځوروي. مګر سره له دې هم د ده خوښه او میلان د سړک پر خوا ډیر سو، ځکه چې د ده په مغزو کې دا فکر پیدا سو چې ګوندې یو څوک به خدای را باندې مهربانه کړي په موټر کې به مې وړیا بوځي. نو دې هیلې دی خورا تشویق کړ چې ژر ځان سړک ته ورسوي. بنګ شپه په لارې عمومي سړک ته ورسېد. د سړک په خوا کې یو څو دوکانونه دي چې ځینې یې غذایي شیان خرڅوي. په تېره بیا د تناره ژیړو ډوډیو د ده زړه له ورایه یووړ او په تلوار به ورځنې پوښتنه وکړه: دا ډوډۍ د خرڅلاو دي؟ او ځان ته خو مې نه دي ایښې. په څو دي؟ لویه ډوډۍ په 2 افغانۍ او کوچنۍ په 1 افغانۍ.
بانک یوه لویه ډوډۍ واخیستله او له 1200 افغانیو څخه یې 2 افغانۍ ورکړې، کومې چې د غلو مشر د ده د نینو او ډوډۍ په تاوان کې ورکړې وې. دا ډوډۍ یې داسې غړچوهله چې د نګولې او کتغ دپاره یې هېڅ ضرورت احساس نه کړ. وروسته یې له داشتې څخه پوښتنه وکړه چې کندهار ته موټران ځي؟ هو، هر وخت چالان دي. ما به څوک وړیا نه یوسي؟ وړیا به دې ولې وړې، خو غښتلی زلمی یې، که پیسې نه لرې په خپلو پښو ولاړ شه. 4 منزله لاره نه ده، د مني سر دی. پونده هم دغې خواته شیوه کېږي، له هغه سره ځان ملګری که، او که د ده میږ او یو شان دي ورسره وشړل او کډې دې ورسره بارولې، البته تر هغه ځایه پورې به دې خولۍ په غوړو کې وي او خپل کورت او غوړي به پرېمانه وهې او په هوسایي او خوشحالۍ به د خپل مقصد ځای ته ورسېږي. او د دوکاندار دغو خبرو بانک ته خورا خوند ورکاوه او لکه ګل په اوبو غوړېږي. او له ډېر خوشحالۍ د دوکاندار خبره غوڅه کړه او له ښه زړه څخه ورته وویل: هو، زما مقصد خو هم دغه د نس اړول دي. په هره توګه او په هر ډول چې وي، په موټر کې تګ ما ته هېڅ ګټه نه لري، بلکې یو څه نقصان راکوي. هغه دا چې موټر خو سړی په 1 ساعت کې هلته رسوي او غورځوي. دا معلومه نه ده چې هلته به زه ژر کار پیدا کړم او که نه. که کار راته ژر پیدا نسي نو خورا به په عذاب سم، ځکه چې هلته خو د کلیو په شان په جوماتونو کې مسافرو ته ډوډۍ نه ورکوي او زه هم دومره پیسې نه لرم چې هغه ورته وخورم. او خدای دې خیر درکړي دوکاندار کاکا، چې لار دې راوښودله او یو سم په زړه پورې مصلحت دې راکړ. فیصله هم په دې ده چې له پوندو سره به ځم او خپلې بابولالې به ورسره بولم. پونده ښه خلک دي، ګوندې د ماښام د څملستو دپاره به بړستن هم راکوي. د بړستن خبره یې ځکه وکړه چې بنګ خوارکی د 2 تېرو شپو سړو سوځلی و او په ډېر تکلیف یې په جوماتونو کې شپې سبا کړې وې. بنګ په دې ټکي ښه پوهه و چې ناپېژندونکو مسافرو ته په جوماتونو کې څوک باید تلتکان ورنه کړي، ځکه چې تل د دې خطر وي چې سهار یې هغه تلتک هم له ځانه سره وړی وي. دغه ډول واقعیت ده په خپل کلي کې هم لیدلی و. سبا د پوندو کډې راغلې او په سړک باندې تېرېدلې. سپي و، سړي، اوښان او خره سره ګډ و. ناروغه سپین سرې ښځې او سپین ږیري د اوښانو په بارو کې سپاره وو او یا یې تړلي دي. کوچنیان یې هم د اوښانو د بارو په سر کې تړلي دي. یوه خورا لویه ځوږه ده. څوک خاندي، څوک ژاړي. ځینو ښځو او یا نجونو خپلې مچڼې په سر باندې ایښي دي او لوڅې پښې درومي. څوک اصلا موچڼې نه لري او د پښو چاودې یې له ورایه معلومېږي. د چا چې بودګان درانه وي نو خپل کوچنیان یې په اوږو باندې کښېنولي دي او یا یې په ټیکري کې پیچلي او شاته یې اچولي دي. ځینو میندو خپل کوچنیان تینو ته اچولي دي او په عین مزل کې تی ورکوي. د اوښانو د غاړو د ګونګرو شرنګهار دی. څوک وایي هی هی، څوک وایي هشه، ملا دې ماته شه، دا سپک بار نسي وړی. د ځینو خرو او اوښانو په بارونو چرګان هم ناست دي او د بوده د هر قدم اخیستلو سره یې وزرونه سره بیرته کېږي. ځای په ځای د سپو سره جنګ سي او واړه هلکان او نجونې یې د سیل دپاره ودرېږي. بیا لوی خلک راسي او هغه سره خلاص کړي او یو بل ته په برید کې سره وګوري چې یعنې ستا سپی به ملامت وي. بنګ بې له دې چې له چا څخه پوښتنه وکړي او یا چا ته ووایي، خپله بنۍ یې په اوږو کړه او له کډو سره روان سو. په کډو کې هرې خوا ته ګوري چې کوم کهول لږ څه ښه وي او غوړ لستوڼي لري او په اوښانو باندې یې ډېر شان بار وي.
د هغو په اوښانو پسې ځي او کله ناکله سوکه ځانه سره ووایي هی. وروسته له 2-3 ساعتونو څخه یو سړي ته وویل چې کډې به څه وخت اړوئ. هغه ورته وویل چې کوم ځای ته درومې؟ ده خپل ټول حال ورته ووایه. هغه ورته په ځیر وکتل او بیا یې ورته وویل چې تا نه خو دې د ښه زلمي ښکاره کېږي، ګوندې بدوک به نه یې. که څه هم تر کندهاره پورې د څړه سړي دپاره 4-5 مزله لاره ده، خو موږ پونده لږ څه په ورو او خپلې میږې او اوښان څروو او پیایو یې، نو موږ به هغه ځای ته ګوندې په 7-8 شپو کې ورسېږو. که دې خوښه وي له ما سره سه، زه به دې تر هغه ځایه پورې ساتم، خو په دې شرط چې زه یو اوښبه په کار لرم چې اوښان مې وروسته تر هغې چې کډې واړوي څر ته بیایي او هم به د کډې په بارولو کې راسره مرسته کوي. نو که ته دغه کار ته غاړه کېږدې، البته زه به دې هم د خپل ورور په شان وګڼم. هغه څه چې موږ یې خورو او پکې څملو تا ته به یې هم درکوو. بانک خو له خدایه همدا غوښتل او سمدلاسه یې هم سر ورته وښوراوه او هم ژبه او بیا یې سمدستي په جرات سره یو اوښ سوکه په یوه لښته پر ورانه وواهه او کرار یې له ځانه سره دا ورته وویل چې هی ولې نه ځې؟ د 11:30 بجو وخت به و چې د پونده و کلي د چینو په غاړه په اړولو پیل وکړ. د کډو اړولو وخت و. ټول پونده و ته خورا خوږ او په زړه پورې وي. سمدلاسه ښځو د کېږدیو په درولو لاس پورې کړ او ځینو ښځو د اوبو ژۍ په سر کېښودل او د اوبو راوړلو دپاره چینو ته ولاړې او ځینو کهۍ واخیستې او په بوټو وهلو یې پیل وکړ. بانک هم خپل اوښان چې بارونه یې ورځنې واړول د ګټو خواته تېر کړل چې هلته په ځوځانو کې وڅري. د کاله مېرمنې یو څه ډوډۍ ورکړه چې د اوښانو د څر په وخت کې یې هلته وخوري. بانک اوښان خورا ښه وڅرول او په خورا ښو ځوځانو او ترخو یې برابر کړل. ماښام یې هم ښه ناوخته راوستل. کاڼی د دې پونده و کاله څښتن چې خپل اوښان ښه ماړه ولیدل ډېر خوشحاله سو او په بانک یې آفرین ووایه. کاڼی 2 خویندې، یو زړکی ورور، یوه مور، یو کوچنی زوی او یوه ماینه لري. زڼکی ورور یې تل له رمې سره وي. د کډې د بارېدو لپاره یې کوم مرستیال نه درلود، نو د بانک موجودیت ورته ګټور ثابت سو او ورباندې خوشحاله سو او دغه یې د غیبي لاس معاونت وباله. نو د ده د خوشحالتیا او رضایت دپاره یې چې هر څه له لاسه کېدل هغه یې کول. کاڼی خپلې ماینې او مور ته توصیه وکړه چې د بانک احوال اخلي او ښه یې ساتي چې خفه درڅخه نشي. مور یې هم ورته وویل چې دا هلک خورا ښه زړه لري. زموږ مال داسې ګڼي لکه د ده خپل چې وي. تل د اوښانو سره نوکان وهي او سهار وختي هم کډه په راستي او جدات باروي. بله ورځ د پونده و د کلي د کلات او جلدک ترمنځ واړول. ماښام ډم ډول وواهه او په داسې طرز یې وواهه چې ګواکې سبا کلی میاشت دی او نه کډه کېږي. سهار معلومه سوه چې کلی په رښتیا نه بارېږي. دلیل او علت یې دا دی چې هغه 2 کسه سوداګر راغلي دي، کوم چې په ځینو پوندو باندې د وړیو روپۍ پاتې دي. په تېره بیا کاڼی نسبتاً ډېر پوروړی غوندې دی. بانک ورځنې پوښتنه وکړه. کاڼي ورته وویل چې په دې خبرو پسې سر مه ګرځوه، دا تل همداسې حال وي. په ژمي موږ پونده له هر څه څخه خلاصېږو، یعنې شومه مو خلاصه سي، کالي مو په کار وي، نغده پیسه ورکه سوي، نو په همدغه وخت کې سوداګر خورا ډېرې پیسې ریګ ته راشوه کي او زیاتره خلک د ډېر مجبوریت د لاسه دوی
نه روپۍ په وړیو باندې د سلم په ډول اخلي. البته ښکاره وه خبره ده چې د نرخ په باب کې خو خوله د سوداګر وي او هر څه چې دوی وایي موږ یې منو. خو ته پوهېږې چې په پسرلي کې چې لاس او پښې ازادې سي او سکرولونه وشي د ژمي تاوان شوی نرخ خورا کښته وي او موږ د خپلو وړیو یوه برخه په آزاد نرخ خرڅه کړو او نور یې مجبوراً سوداګرو ته د خپل سلم په حساب کې ورکوو. سوداګر ټولې وړۍ راڅخه غواړي، خو موږ ځکه چې یوه برخه مو لا پخوا خرڅه کړې وي ټولې نسو ورکولی، نو دوی عرضونه راباندې وکړي او کله ناکله دا معاملې او دعویګانې خورا اوږدې سي او لوی تاوانونه راورسېږي. خدای دې وکړي چې دا اوسني وضعیت پسې اوږد نه سي او سرګردانه مو نه کړي. وروسته له یو څه ځنډ کولو نه یې بیا وویل: بانګه وروره، زه غواړم له تا نه د یو شي تقاضا وکړم، ځکه چې ته داسې بولم لکه د خپل کاله غړی. که چیرې زه محصلانو بندي کړم او غوښتل یې چې ما کلات ته بوځي، نو ته به دونه ښه راسره کوې چې زما تر راتګ به له کوره نه ښورې. حتی که کډې کندهار ته هم ورسېږي بیا به هم ته موږ نه پرېږدې او سیخ به له کډو سره ریګ ته درومي. دا باید درته ووایم چې زه به ستا دغه نیکي تر مرګه هېره نه کړم او په هره توګه چې ته خوشحالېږې هماغسې به دې خوشحاله کړم. دا معمول دی چې په داسې معاملو کې څو کسه سوداګر په مبهم ډول عرض کوي او د مربوطې څانګې یو څو کسه محصلان د دوی په اختیار کې ورکوي چې هر څه عریضونه ورته وویل هغه کوي او هر څوک چې یې په لاس ورکړل هغه کش کاږي او پیسې یا جنس ورنه تحصیلوي. ټولو سوداګرو خپلې خیمې په یوه غټه باندې ودرولې او د هر معروض او پوروړي په نامه یې روکې ولیکې او د محصلانو په واسطه یې جلبول. یو سوداګر حوالهدار ته وویل چې که مو له دې ناروا او ظالمانو څخه خپل حق تحصیل کړ نو وپوهېږئ چې هر یو محصل ته به د ګوړې ځین ور جوړ کړم. صاحبه، که خدای کول داسې څه به درته وکړم چې ته به په خپله ورته اریان پاته سې. صاحب ما ته ستاسې د ټولو شرافت، دینداري او خانزادګۍ په باب کې پوره ویلي دي او راته یې امر کړی دی چې په هره توګه چې وي ستاسې لاس له دې ډولو خلکو څخه وکاږم. دوی خو په پروت وو او په ولاړو نه دي بند او نه په دې پروا کوي چې څه خوري او څه کوي. ټوله ورځ لکه لیوان په غرو او رغو کې ګرځي. د انسان او ښو خلکو قدر ورته معلوم نه دی. یو سپین ږیری سوداګر چې په حاجي آغا مشهور و د حوالهدار د دې صمیمیت او خدمت ګزارۍ له فکر څخه خورا خوشحاله شو او سوکه یې وویل چې خدای دې د حکیم صاحب سیوری زموږ له سره څخه نه کموي. ډېر قدردانه سړی دی. د هر چا قدر او عزت د هغه په اندازه ورته معلوم دی. تل د حقدار حق ورتحصیلوي او ډېر د لحاظ او پاس والا سړی دی. د حاجي آغا د خیمې له څنګ سره یو جومات جوړ شو. هم د تحصیلي اجراحات د ده د خیمې له مخه کېدل. په 1.5 ساعت کې ټول قرضداران راغونډ کړای سول او کتار کښېنول سول. حاجي آغا تک سپین کالي اغوستي دي او په سپینه خولۍ باندې د سپین ورېښمین پاج پګړۍ خورا ښویه تړلې ده. داسې ښویه ده چې ته به وایې په سوان یې سوان کړې ده. دی چاغ دی خو په ونه دومره لوړ نه دی. له دې جهته په ډېر تکلیف کښېني، په تېره بیا په پلتۍ، خو کښېنستلی نه سي او تل یې لنډې غوندې پښې تر مخ ورته ایښې وي. له هرې خبرې او ساه کښلو سره ټوخېږي او په دغه وخت کې یې سترګې غټې غټې راوخېږي او زیاتره اوښکې ترې جاري سي. د ده پیش خدمت اکثره وخت د ده شاوخوا ته په ګونډو ناست وي او د ده اوږې ورو ورو ورکښې کاږي.
سپینه تکدانۍ یې تر څنګ پرته وي. کوم وخت چې حاجي اغا هغه د ګروړبي تکولو لپاره ور وانخلي او یا یې په ور اخیستلو کې یو څه ځنډ وکړي، نو پیش خدمت هغه په چالاکۍ سره ور پورته کړي او د ده خولې ته یې ونیسي. اکثر نور د وړیو سوداګر هم شاوخوا په نیالیو کښېنستل. هر ډول خلک پکې دي، چاغ، ټنډني، پنډ، نرغۍ والا، خو ځینې زلمیان یې بیا لږ څه ډنګر دي. مګر یو شی د ټولو مشترک دی او هغه دا دی چې هر یو خورا ښه کالي اغوستي دي او مخونه یې بریښ. د سوداګرو موټران د 4-5 نه زیات نه دی په عمومي سړک باندې ولاړ دي او موټروانان یې پر 2 تلو ورته ناست دي او یا په یو خیرن صافي باندې د خپلو موټرانو بانټونه او یا بامونه پاکوي. موټران د لمر په وړانګه کې عجبې شغلې کوي. ټوله ډله د پوندو خان ته معطله ده. په هغه پسې سړی لېږلی دی چې ژر راسي او د دغو جنجالي معاملو په فیصله کولو کې مرسته وکړي. دغو نه و چې خان صاحب راغی او ټول ورته ولاړ سول. خان د سوداګرو سره په لاس روغبړ وکړ او د حاجي اغا په بلنه د حاجي اغا په څنګ کې کښېناست. په داسې حال کې چې خان صاحب د یوه لرې غره په څوکه کې سترګې ښخې کړې وې، په خپلو برېتو یې ورو ورو ګوتې وهلې. حاجي اغا لومړی په ټوخي پیل وکړ او بیا یې وویل: